غوښتي دي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې د خبرې په لاره اچولي دي، د هغې ورځې دا خبرې باید په بل ډول پر مخ لاړې وای. دوی د اول ورځې دغه د جاز یا ګوډي پران ته یې هغه تار ورکړه، چوکاټ یې ورته غټ کړه تر څو چې مقابل جانب غوښتنې پیاوړی او ډېرې شي. په هغه ډول چې د سولې خبرې د یو پیاوړي موقف څخه باید شوي وای، هغسې ونه شول. طالبانو امریکا ولیده چې په وار وار وایي، ټرمپ وویل چې موږ وځو د افغانستان څخه. دوی زړه پیدا کړ او هغه څه غوښتل چې دوی نیت درلود او په امریکا یې همغه ومنل. په لومړۍ خاکه کې کله چې خلیلزاد هغه خاکه جوړه کړه او هغه د پرېکړې خاکه جوړه شوه او ټرمپ ته یې وروړه، په هغه خاکه کې دوی هغه څه چې غوښتل پکې ځای کړل. علت یې څه و؟ امریکا د یو ضعیف موقف څخه وړاندې شوه او د سولې خبرې پر مخ ویوړې. دوهم وار خبرې چې پیلېږي په دې کې د اوربند مسله مطرح شوه چې باید په لومړیو کې مطرح وای. کله چې اوربند نه وي او جګړه روانه وي، په هره ورځ کې افغانان وژل کېږي دلته، هغې ته موږ سوله نشو ویلی، هغې ته د سولې خبرې نشو ویلی. که چیرې نیت پاک وي د درې سرو طرفونو، د حکومت، طالبانو او د امریکا، بنان اوربند یوه حتمی پدیده ده. یعنی آقای اصولی باید در همین ابتدا نیاز است که بتونم آتش بس صورت بگیره. سل په سلو کې دلته که چیرې اوربند نه وي، سل په سلو کې د خبرې هغه پړاو ته بیا غورځېږي چې پایله به ونه لري. موږ وایو چې امریکا د لومړیو څخه نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله راشي. که یې غوښتی دوی کولی شول چې په هغه هیوادونو چې طالبان پالي او نورې ډلې چې د افغانستان د نظام پر ضد باندې جګړه کوي، د هغوی د ټریننګ تجهیز څخه لاس واخلي. همغسې ونه شول. دوی امریکا په وار وار د هغې هیوادونو سره چې همدغه ډلې پالي کومکونه وکړل، مرستې یې وکړې. یعنې هغه د کومه خوا نه چې باید سوله راشي، دغه خوا نه دوی سوله ونه غوښته. دوی په مستقیم ډول لاړل. د څوک چې د جګړې په عملي ډګر کې د هغوی سره وغږېدل، هغه اصلي ځای یې پرېښودو چې هغې ته ووایي چې فشار راوړي، او یا هم که فشار نه راوړي یوازې تجهیز بند. آقای اصولی، حالا گروهی که سالهای متمادی درگیر جنگ و ناامنی در افغانستان بودند و دهه‌های متمادی اینا جنگیدند و در برابر حکومت و نظام افغانستان و به این سادگی ها سلاح خود را حاضر نشدند به هیچ قیمتی پایین بگذارند. حالا زمانی که گفتگوهای صلح آغاز می‌گردد، در همین ابتدا همین گزینه کاهش خشونت‌های گزینه خوبی بودن، نمیتونه تا اینکه بعد از این آهسته آهسته به سراغ آتش بس دوامدار و عمومی رفته بشه؟ نه، دا ګورئ، اول به دې ته راشو چې طالبان یو واقعیت دی، افغانان دي. دوی په افغانستان کې د امریکا سره جګړه پیل کړه، یا امریکا د طالبانو سره جګړه پیل کړه. امریکا طالبان د افغانستان څخه تبعید کړل. په لومړیو کې باید دا شوي وای چې هغه طالبان چې خواره واره دي، هغه باید راټول شوي وای او د افغانستان په قدرت کې دوی هم سهم کړي وای. هماغسې ونه شول. ښه، ستونزې ډېرې وې په هغه وخت کې، هم جګړه روانه ده، مګر د خشونت د کموالي او ډیروالي مسله چې یاده کړو، د په دې معنی چې کله طالبان افغانستان ته 10 موټر بمونه رالیږي، هغه کموي 3 به رالیږي. یعنې د دې نتیجه بیا هم همغه جګړه ده. طالبانو ته هم پکار ده، امریکا ته هم پکار ده، حکومت ته هم پکار ده چې حکومت په وار وار وایي چې اوربند باید وشي. اوربند بهترین لار ده هغه څه ته چې ټولې هیله لري، سوله. اما آقای اصولی، هنوز گفتگوهای بین الافغانی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز نشده و چگونه این اوربند بنا به گفته شما بتونه شکل بگیره؟ طالبان خو وایي چې موږ د حکومت سره نه غږیږو. کله چې طالبان د حکومت سره نه غږیږي، نو اوربند باید چا سره وکړي؟ اوربند هم د امریکا سره دی وکړي. که د امریکا سره جوړ راغلل او یا هم هغه شرط چې دوی موافقه کوي، یو شرط باید دا وي چې تاسو د حکومت سره خبرې پیلوئ، نو لومړی شرط یې همدا دی چې باید اوربند وشي. کله چې اوربند نه وي، دغه تړون چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کېږي، دا هم هیڅ دی.
او دا تړون چې د حکومت سره کیږي دا به هم هیڅ وي چون جګړه عمل ته روانه ده عملا موږ په هره ورځ قربانۍ ورکوو اخوا او دېخوا په کار ده چې اوربند وشي بدون د اوربند څخه بغیر اصلا هغه څه ته چې موږ سوله ورته وایو هغې ته آقای اصولی، آیا ایالات متحده آمریکا من حیث قدرت هژمون در سطح منطقه و جهان این توان و این ظرفیت را نداره که بتونه بالای طالبانی ها بقبولونه آتش بس را در کشور؟ امریکا که وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي دوی په میاشت دوی کې په افغانستان کې سوله راوستی شي دا موضوع حل ده چون پاکستان ته پیسې څوک ورکوي مرستې څوک کوي دوی د خپلې ټولې مرستې را بند کړي یا هغه هیوادونه چې د پاکستان سره هغه نور هیوادونه چې پاکستان سره مرستې کوي امریکا د هغوی ته یوازې اشاره او نغوته وکړي چې تاسو خپلې مرستې پې بند کړئ چې د پاکستان حالات څنګه کیږي مګر داس نه ده برعکس هغې سره مرستې کیږي پاکستان په پښو درول کیږي ډېر کم فشارونه دي چې پاکستان راوستل شول سوله په خپله راځي بیا د افغانان سره پرېږدي چې دوی سوله وکړي دوی دلته څه کوي موږ افغانان امریکا په افغانستان کې نه غواړو مګر څنګه یې نه غواړو دا په دې معنا نه ده چې په یو وار د دوی دغه ځای وځي او دلته د بیا پنجاب راشي نه د امریکا بدیل باید دلته سوله وي د امریکا بدیل باید پنجابی ته لار هواره نه کړي چې افغانستان ته راشي خیلی خوب آیا این چنین اقدام را امریکا روی دست گرفته از دید شما؟ نه امریکا خو دلته خپل استراتیژي لري چې هغه استراتیژۍ ته د رسیدو دپاره دغه هر څه کوي که د سولې خبره ده که د جګړې خبره ده که نورې د کاسې لاندې یا د پردې لاندې څه لري هغه ټول خپل استراتیژۍ ته دوی ځانونه رسوي موږ پې ګران نه یو افغانان په سترګو کې خښ نه دي خپلې ملي ګټې لري زموږ ملي ګټو ته دوی نه ګوري مګر مسله دا ده چې راځئ افغانانو طالبه حکومته طالبه راشئ چې همدغه امریکا د دغه ځای وباسو څنګه یې وباسو ما ورته یې په یو دوی لارې دي چې امریکا د دغه ځای ووځي یا به جګړه کوي تر اخره ورسره وژنه چې په دې کې ټول قربانیان بیا افغانان دي 9% قربانیان یا هغه څوک چې په جګړو کې وژل کیږي د امریکا نه دي موږ تاسو باید سره کینو او پخلا شو جرګه او مرکه د دې هېواد دود دی په زرګونو کلونه کیږي چې موږ خپل ستونزې د جرګې او د مرکې په اساس اقدامی را که طالبان هیچگاهی تا به امروز روی دست نگرفته و حاضر نشده که برای حل این مشکل با حکومت افغانستان بشینه و صحبت بکنه بله کله چې موږ سره جوړ شو په خپل منځ کې امریکا ته ویلی شو چې ته دلته نور څه آیا امریکا این اجازه را خواهد داد تا افغان ها در میان خودشان جور بیان و بتونن دا بیا د امریکا کار نه دی هېواد د امریکا نه دی دا هېواد د جورج بوش او د ټرمپ او د نورو نه دی دا هېواد زموږ دی دا هېواد زما او ستا دی دا هېواد د هغه چا دی چې دلته اوسیږي دا هېواد د هغه چا دی چې خارجی پاسپورت نه لري پیسې دلته ټولې کوي اگر این گونه یک فرضیه و این گونه یک دیدگاهی از دید شما وجود داره پس چرا طالبان این مسئله درک نمیکنه که این مملکت ترامپ و جورج بوش و کسان دیگر نیست که حالا میرن بیش از هر زمان دیگر حاضر هستن با این آمریکایی ها گفتگو بکنن و حتی حاضر نیستن که برای لحظه هم با مقامات افغان وارد گفتگو بشن کیسه هم دا ده طالبان دې اوس د غیرت وکړي او راوړاندې دي شي د امریکا سره ستونزې پیدا شوې د سولې په خبرو کې اوس د اعلان وکړي چې حکومت تا سره غږیږو او حکومت به د دوی سره یوه خوله کېږي دلته به سوله راځي او امریکا ته به وایي چې د هېواده وځه دلته زما نه یې پکار ته د څه دپاره راغلی دلته هغه څوک چې تا ساتلي وو اسامه بن لادن او نور هر څوک چې په افغانستان کې جهاد دپاره تا ساتلي وو چې روس پې مات کړي تا ټریننګ کړي وو تا وسلې ورکړې وې تا پیسې ورکړې وې او په بله اصطلاح ووایو دوی خو نورمال خلک وو نورمال مسلمان وو افراطي مسلمان چا ترې جوړ کړل تا امریکا ترې جوړ کړل دغه چا څخه چې مقابل کې راجیک شو آیا آقای اصولی زمان این مسئله فرا رسیده که واقعا افغان ها یک اجماعی رو بتونن تشکیل بدن و طالبان هم در این اجماع بتونه حضور داشته باشه و مسئله حضور آمریکا مورد بررسی قرار بگیره و گزینه خوب برای خروج اینا در افغانستان پیدا بگرده و نهایتا مردم افغانستان با آمدن صلح یک نفس راحت بکشن آیا این قدم ها گذاشته شده شما این وضعیت را احساس کرده میتونین و یا خیر خب د صلح په مورد باندې اجماع نه موجود یعنی دلته د حکومت په اوشا سیاسیون کوم چې دي د دوی ترمنځ اجماع نشته دی مګر په کار ده چې دا اجماع هم رامنځته شي تاسو پوهېږئ دلته د حکمتیار ډلې ځان ته ډنګوي جمعیت ځان ته په لار روان دی
نور احزاب چې دي هغه ځان ته ډول وهي، حکومت ځان ته روان دی. پس این مشکل را شما در کجا میبینید؟ ضعف مدیریتی در کجا وجود داره؟ میتونیم بگیم حکومت این مشکل، این ضعف مدیریتی را داره که هر کسی برای خود روان است از دید شما؟ دلته یوه غټه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو او یا هم 14 کلونو کې چې کوم ټوپک سالاران او هغه څوک چې په خپل منځو کې سره وژلي او افغانستان یې ړنګ کړ، هغوی ډېر وپړسېدل. دوی چې هر څه وغوښتل ورته د وخت ولسمشران ورکړل. دوی دي چې اوس په قدرت کې دي او دوی دي چې اوس رهبران ورته ویل کېږي. د هغې نه ټیټه طبقه رهبران نه دي او یا هم موږ نه لیدل کېږي. دوی د دې جرأت نه لري چې د دې خلکو څخه جګ شي، چون پیسې دوی لري، اقتصاد د دوی ښه دی، غیر مسلح اشخاص دوی لري، هر څه وخت د دوی سره شته دی. خیلی ممنون. دوی دي چې نه پرېږدي چې دا اجماع رامنځته شي. دوباره به شما برمیگردیم. وقفه کوتاهی رو بیننده باشین، سریع برخواهیم گشت. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور داریم. آقای اصولی، بیاین در این مورد صحبت بکنین که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا به دنبال صلح واقعی در افغانستان هست و یا خیر؟ مخکې اشاره درلودم که چیرې امریکا غوښتی چې په افغانستان کې سوله راشي، د 19 کلونه چې موږ په جګړه کې یو دا به نه وای. په لومړیو کې به طالبانو ته یو ډول شین څراغ ورکړل شوی وای، دوی به راغلي وای د حکومت سره په واک کې به شریک وای، اما هسې ونه شول. دوی تحریک کردن. اما باور نیستین که امروز شاید متفاوت‌تر از اون سالهای گذشته شاید وجود، چرا که حالا قرار است که انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا برگزار بشه و آقای ترامپ برای اینکه دست پر بتونه داشته باشه، اگه امتیاز کلان داشته باشه، بتونه بانک رای مردم آمریکا را به دست بگیره، کاری رو برای صلح در افغانستان و ختم جنگ در افغانستان نخواهد کرد؟ هغه سوله چې موږ وینو، هغه څرک په کومه لار چې دوی ور روان دي، هغه لار د سولې هغه څرک ته نه ده رسېدلې، نه ده ورغلي. په کومه لار چې سوله پیدا کیږي، هغه لار دوی نه ویني. 19 کاله کیږي چې افغانان نارې ورته وهي، زموږ رهبران نارې ورته وهي چې و امریکا تروریزم د افغانستان په کورونو کې نه دی. هغه تروریزم چې ته راغلی پسې، هغه د افغانستان په کورونو کې نه دی. اصلا دلته د توریزم مسله هم چې دوی راوباسله، د اصطلاح دا هم هغه څه چې د امریکا د ګټو پر ضد دي، هغه تروریستان او توریزم دی. څه چې پر ضد نه دي، هغه چې په نوره نړۍ کې څه کیږي، هغه بیا دغه دي، ښه خلک دي. په 2 ورځو کې خلک تروریستان کوي، په 2 ورځو کې بیا جوړ دي. همدا طالبان تروریستان معرفي کول که نه، مګر کله چې دوی خبرو ته ورسره کېناستل او ویل چې دا طالبان دي، تاسو په خپلو منځو کې جګړه ده، زموږ نه ده ورسره. وار په وار یې وویل بنان هغه لار چې موږ سولې ته رسوي، هغه لار دوی ورکه کړې نه ده. ګوري نه منافع او ګټې په هغې کې نشته دی چې په هغه لار راشي ورته، کومه چې سوله موږ ته راکوي، چې ګاونډي هیوادونه دي. خیلی خوب. یک شک و شبهه در قبال حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور غنی در میان سیاسیون و تیم‌های رقیب انتخاباتی اینا وجود داره. آقای اصولی که آقای غنی حاضر نیست که در افغانستان صلح بیاید و اینکه برای اینکه بتونه چوکی خود را و یا بقای خود را و یا قدرت خود را در افغانستان حفظ بکنه و دوام حضور خود را داشته باشه، با بهانه تراشی‌ها و موضع‌گیری‌های تند خواستار لغو این مسئله است. آیا این چنین چیزی وجود داره از دید شما؟ خم په تیرو کې د انتخاباتو نه مخکې همدغه سیاسیونو نارې وهلې چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو مسله یو خوا کېښودل شي یا د نه کېږي. راځئ چې دلته موقتي حکومت جوړ کړو، فلانی حکومت جوړ کړو، هغه جوړ کړو، دا جوړ کړو. تاسو ولیدل چې د ټاکنې ترسره شوې، دغه نهایي پایلې هم اعلانېږي. تر اوسه د سولې څرک شته دی؟ د امریکا او دوی په خپلو کې سره جوړ شول؟ نه، تر اوسه به موږ حکومت نه درلودی، غیر قانوني اداره به هم درلودی. په اوس په کار نه ده چې یوه قانوني اداره ولرو، یو قانوني ولسمشر ولرو او د یو قوي موقف څخه همدا حکومت وکولی شي چې د طالبانو او د امریکا سره کینی د سولې په خبرو وغږي. بنان خوا چې یو حکومت، یو قانوني ولسمشر راشي، ولسمشر غواړي چې سوله راشي، ولسمشر وایي چې طالبه راځه ما سره وغږېږه، تر څو چې زه تا سره ما او تا سره کینو سوله نه راځي، تر څو چې اوربند ونه کړو سوله نه راځي.
په دې کې څه بدګړي دي؟ یعنی موضوعګیری های آقای غنی بجا و به حق است. د په حق دي، اما که چیرې ځینې مسایل وي چې دای د خپل قدرت دپاره او یا د نورو مسلو دپاره سوله نه غواړي، تر اوسه داسې څه نشته. اما که ولیدل شي تاریخ حکومت می‌وځي. موقت یکی از گزینه‌هایی است که بیشتر تحلیلگران مسائل سیاسی برای حل مشکلات امروزی افغانستان پیشنهاد می‌کنند و شاید یکی از خواسته های طالبان هم در عقب پرده و یا پس پرده ایجاد حکومت موقت بتونه به حساب بره. آقای غنی مخالف ایجاد حکومت موقت است، اما تیم های رقیبشان میگن برای اینکه صلح به وجود بیاد حتی حاضر هستیم این چنین حکومتی بتونه شکل بگیرد. خبره ده یو خو رقیب ټیمونه شته نه، هغه ټیمونه دي چې تل په د درغلیو چیغې والي دي او خپله دوه رایې نه اخلي، هغې ته رقیبان نشو ویلی. غنی د تل دپاره دا ویلي دي چې موږ سوله غواړو، سوله غواړو، خو دا سوله نه چې موږ د 19 کلن لاسته راوړنې له لاسه ورکړو، موږ راشو موقت حکومت. یعنی حکومت موقت میدونه دستاوردهای 19 ساله را از بین ببره. ګورئ دا خبرې هلته کیږي یا هلته مطرح کیږي چې د طالبانو سره مخامخ کینی، طالبان څه غواړي، حکومت افغانان په خپلو منځو کې سره کینی. په اوس کې خو موږ حکومت ته او ولسمشر ته اړتیا لرو. دا چې په راتلونکي کې طالبان څه غواړي هغه وروسته خبره ده. تر اوسه طالبانو د موقت حکومت موضوع نه ده یاده کړې. دا چا یاده ده؟ هغه خلکو یاده کړې ده چې د حکومت څخه شړل شوي دي، د حکومت څخه څنګته شوي دي. خواست خود طالبان نمیتونه باشه این مسئله؟ نه هیڅ کله نه. دا هلته مطرح کیږي چې طالب او حکومت سره کینی. پس حالا اگر طالبان و حکومت بیان بشینن با هم صحبت بکنن و خواستشان هم حکومت موقت نباشه، جایگاه طالبان چه خواهد بود آقای اصولي؟ کجا حضور خواهند داشت؟ آیا مثل حکمتیار میان و حضور پیدا میکنن میرن در یک گوشه کابل؟ اینا به دنبال جایگاه و موقف حکومت هستند؟ نه دلته دوی خبرې ما وویل چې تر اوسه طالبانو دا خبره نه ده مطرح کړې، چون د افغانانو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوې. دا چې وروسته حکومت او طالبان سره کینی، دوی به د یو داسې حکومت او د دغسې نظام د بنسټ ایښودلو دپاره لارې چارې هواروي چې هغه د ټول د افغانانو دپاره د منلو وړ وي. یعنې که چیرې هغه وخت کې چې د دوه جناوې سره کینی، دوی د موقت حکومت او یا هم د بل حکومت په مورد باندې وغږیږي، دا د هغه وخت موضوع ده. که چیرې هغه لاسته راوړنې چې موږ د 18 کلونو او 19 کلونو کې لاسته راوړي دي هغه له منځه نه ځي، دا سوله راتلونکې ده. یوه مسئله باید ووایو چې سوله قیمت نه لري. خیلی خوب. آقای اصولی، آقای رئیس جمهور غنی برای آغاز گفتگوهای صلح با قید و شرطها وارد گفتگو با طالبان میشه، اما آقای عبدالله در تازه ترین اظهارات خود بیان کرد که ما بدون قید و شرط وارد گفتگو با طالبان میشیم. چه تفاوتی میان آقای عبدالله و آقای غنی وجود داره؟ ډاکټر صاحب عبدالله د هیواد یو برجسته شخصیت دی، اوس هم په واک کې دی. اول خو دغه دواړه مشران چې متفاوته خبرې کوي دا هم د دوی د ضعف مسله ده، کمزوري ښیي. باید دغه کار ونه شي. ولسمشر چې کومه پرېکړه کوي باید اجرایه رئیس هم تر هغې ټیټ دی، باید هغه څه وغواړي چې ولسمشر یې کوي او په ګډه په مخ لاړ شي. په هر صورت دوی چې څه غواړي، اجرایه رئیس کوم ان چې لري د سولې دپاره هغه پر ځای دی، د ده ولسمشر چې لري هغه هم پر ځای دی. چون دلته مسله د اوربند ده، قید و شرط په دې کې نور نشته ده، یوازې د اوربند مسله ده چې هغه ټول افغانان غواړي. که چیرې اوربند نه وي او دلته په درواغه د سولې خبرو پر مخ وړو، دا اصلا د سولې مسله نه ده. کله چې زما نیت سپین نه وي، تاسو ما ته زنګ وکړه چې دې خپرونې ته راشه، که زما نیت نه وای تاسو ته مې ویلي وای سمه ده راځم، مګر زه 2 ساعته وروسته دلته حاضرېدم، نیت مې پاک نه و. خیلی خوب. بنا نیت باید پاک وي چې یوې مسلې ته خیلی خوب. کله چې لمونځ کوو نیت ورته تړو او بیا لمونځ کوو، او که نیت هم نه یا لمونځ هم نه کیږي. آقای اصولی چه میشه حالا؟ ما این سال هم تمام شد و صلح نیامد. آیا سالی که در پیش رو داریم از طرف دیگر قرار است که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان بشه؟ سال آینده سالی برای صلح و آمدن صلح برای مردم افغانستان خواهد بود و یا خیر؟ زه یو ډول منفي د این مسلې ته ګورم. البته هیلهمند یم، هیله لرو، خدای مهربان دی چې په افغانستان کې به سوله راځي او یوه ورځ به په سوله کې ژوند کوو. خو دغه شرایط، اوسني شرایط چې زه ګورم، په دې راتلونکو 1-2 کلونو کې زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د یوې سولې، د یوې هوسا سولې څښتنان واوسو، ځکه چې په داخل کې اجماع نشته دی.
ما مخکې اشاره وکړه چې دلته ډول ډول اشخاص و رهبران دي، دوی هر یو په ځان ته لار روان دی. همین اجماعی که بنا به گفته شما در داخل وجود نداره، بی‌علاقگی حکومت را نمیتونه نشان بده. اگر یک حکومت مقتدر و یک حکومت با توسعه و یک حکومت جدی و راسخ در اینجا می بود، شاید میتونست این اجماع هم تشکیل بده. که یو قوي او مقتدر حکومت موږ درلودی، دا خلک به اوس ژوندي نه وای، دوی به یا اعدام شوي وای او یا به په زندانونو کې وای، بیا به دونه حساب غوښتی وای. یعنی ما نیستیم صاحب این چنین حکومتی. بله نه یو. که چیرې موږ دغسې یو مقتدر حکومت درلودی، دغسې یو څوک به نه وای چې نن په رسنیو کې کینی د افغانستان د نوم د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په مورد باندې منفي څرګندونې کوي. بنان موږ هغه حکومت نه لرو. بس د خړې پزه د سره ږدوي، خو دغه قدمونه چې اوس په ورو ورو ږدو، دا په دې معنا ده چې موږ په راتلونکي کې یو مقتدر او یو خپلواک او یو په ځان بسیا حکومت ته هیله لرو. دا به حتما لرو او دغه مهور دی چې دغه به جوړوو. مګر په اوس کې په رښتیا هم چې موږ هغسې حکومت نه لرو. ستونزې شته دي. موږ په اقتصادي لحاظ په ځان بسیا نه یو، موږ په سیاسي لحاظ په ځان بسیا نه یو. دلته خارجي قوتونه موجود دي، دلته عملا جګړه روانه ده، دلته ګاونډي هیوادونه او نور نړیوال د افغانستان په نیابتي جګړه کې لاسوهنې کوي، جګړه دلته پر مخ وړي. څنګه موږ کولی شو چې یو مقتدر هیواد ولرو؟ موږ د چاراسیانو اخوا او د نورو د کابل د دروازو نه اخوا په امن کې نه یو، په کابل کې دننه په امن کې نه یو. بنان ستونزې ډېرې دي، مګر د دې ستونزو ګاللو دپاره هم موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې به موږ یو ښه با اقتدار او قدرتمند حکومت ولریم. تشکر آقای جمال، ناصر، اصولي، ممنون از اینکه وقتتان را برای ما گذاشتید. سپاس از شما. تشکر. این بود این برنامه در این نیم ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید.